د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې اونۍ ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست درته وایم. په دغه مرکه کې را سره پخوانی ډګر جنرال ښاغلی شورګل پښتون میلمه دی. هیله ده چې مرکه تر پایه واورئ او ملتیا مو وکړئ. ښاغلی جنرال صاحب ښه راغلاست درته وایو. سلام تاسو د تلویزیون ټولو بینندگانو ته. جنرال صاحب که راته ووایئ څه شی د دې باعث شول چې تاسو د اسلامي امارت د امنیتي ځواکو ستاینه وکړه او هغوی هم تقدیر کړل؟ نیروهای مسلح دا داسې معنا نه ورکوي چې د یو دولت نه بل دولت نه پشتیباني وشي. اصلا دا ټول نظامیان په افغانستان کې چې ژوند کوي او د ابتدا نه چې حربي ښوونځی او حربي پوهنتون وایي او بیا سای منصب کېږي 30 کاله 40 کاله وظیفه اجرا کوي. دوی سوګند یادوي چې څه وخت د حربي پوهنتون نه فارغ شي سوګند کوي، قسم خوري د الله په نامه چې خپل وطن دپاره خدمت کوو. اوس دغه موجوده حکومت امارت اسلامي افغانستان چې حکومت دی او قانوني بڼه لري، نو په دې کې ضرور ده چې پخوانی منصبداران نظامیان چې په میلیونو مصرف پې شوی ده او سوګند یې یاد کړي دي چې موږ د خپل وطن دفاع کوو، خلکو ته خدمت کوو او د افغانستان د سرحداتو نه حمایه او دفاع کوو. نو په دې هکله موږ چې جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس صاحب عمومی استخبارات او معاون صاحب د سیاسی د ریاست الوزراء او جناب محترم رئیس صاحب د زندانو او قاری صاحب ضیاء الرحمن بعضې مشرانو سره هم چې او رهبري د کابل یعنی ټول سکتورونو سره چې مونږ خبره کړې دي او ناسته کړې دي، مونږ د امارت اسلامي نه په دې پشتیباني کوو چې په افغانستان کې ژوند کوو، د افغانستان باشنده یو، د افغانستان تابع یو او په افغانستان کې زیږېدل شوي، تعلیم تحصیل هم کړي دي. نو فرق نه کوي چې پاچا ته که بل څوک هر څوک، مونږ د وطن د دفاع په خاطر هر ساعت آماده او بالکل تیار سوی ولاړ یو چې خپل وطن نه دفاع کوو. ما جناب علي قدر وزیر صاحب دفاع ته وویل چې مونږ چې 30 کاله د ظاهر شاه د وخت نه چې کوم څه منصب په احتیاط او په تقاعد دي ستا عسکر دي، ستا معدون دي، نو هغه نظامي دی، اوس ته وزیر دفاع یې. همداسې جناب خلیفه صاحب وزیر صاحب داخله امور داخله ته او جناب رئیس صاحب عمومي امنیت ته پشتیباني هم کوو، خپل د خاورو او وطن هم دفاع کوو. جنرال صاحب تاسو په همدې هېواد کې وایي څو نظامونه تېر شول ومو لیدل، جګړه څومره بدمرغه ده، څومره بده ده؟ خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې 40 کاله جنګ وشو. په دې 40 کالو جنګ کې نتیجه څه ده؟ نتیجه 2 میلیون 3 میلیون انسانان شهیدان شو او وطن هم ویران شو. خو تاسو ته معلوم ده چې افغانستان جاپان سره په یو ورځ خپل استقلالیت نیولی. جاپان 5م طاقت دنیا ده، افغانستان آخري طاقت هم په طاقت آخري، یعنی چې په هر خبرو په دې میډیا کې ګورو وایي پر فساد ترین، عقب مانده ترین، بې سوادترین افغان. ولې؟ خو دا علت دی چې بعضې خلک د دې نه سوء استفاده وکړي، خصوصا سیاسیون خپل منافع شخصي پر منافع ملي باندې برتر ګڼل. هغه 20 کاله په دې 2 دهه آخر کې امریکایان متحدین راغی، په میلیاردو پیسې مصرف کړ، نتیجه یې څه شی ده؟ اوس کوم تعمیر، کوم بلډینګ، کوم نتیجه لري؟ غیر د دې نه تباهي، کونډې رونډې، بیچاره او مسکین ټولو د افغانستان ټولو باشندگانو ته که په داخل کې دي که په خارج کې دي، راشه چې سره یو کو، لاس یو کو او د دې وطن د آبادي په خاطر ځان قربان کو. او که داسې ونه کو، که سره لاس یو ورنه کو، که ووایم تی او زه به ووایم زم، نه به تی نه به زم، دا 15-16 پاچاهیګانې راغی، په زور راغی، په زور لاړ، نتیجه څه شی شو؟
آخري نتیجه څه ده؟ د څو لسیزو جګړو وروسته په هیواد کې امنیت رامنځته شوی دی. تاسو احساس څه دی د دغو ډاډمن عملیات په اړه؟ یوازې موږ نه چې ټول افغانستان ویاړي، افتخار کوي چې ابرقدرت دنیا، اولین ابرقدرت دنیا امریکا او متحدین مجاهدین دغه افتخار وګټل او دوی ته د استعمار نه د افغانستان خلاص شو او اوس دوی هلې ځلې کوي امارت اسلامي چې په خپو ودرېږي، دا حکومت په خپو ودرېږي. خو باید ټول سره لاس یو کړو، ټول سره د دې دولت په شا ودرېږو او د وطن د آبادي په خاطر باید ټول باید زموږ وظیفه ده چې دا کار وکړو. او موږ هم چې اوس دغه نظامیان راټول کړي دي او د امارت اسلامي نه پشتیباني کوو، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخلي نه، د ریاست استخبارات نه. وجه یې همدا ده چې خاص د وطن دپاره خدمت وکړو او آرامي راشي، هوسایي راشي او خلک آرام ژوند وکړي او تحصیل و تعلیم وکړي، خپل آرام کلیو بانډو او ولسوالیګانو ته لاړ شي. د اسلامي امارت د مشرانو د مسؤلینو رویه د پخوانیو افسرانو او نظامیانو سره څنګه ده تاسو په نظر؟ رویه خو خپل هغه شومدید که زه تاسو ته ووایم، ما چې کوم مشرانو سره لیدلی دي د افتخار وړ دی. ولا زه خو پرې ویاړم، رښتیا ووایم زه پرې ویاړم په دغه وزیر دفاع باندې، دغه وزیر داخله باندې، په دغه رئیس استخبارات باندې او په دغه کابینه باندې چې او دغه معاون د سیاسي ریاست الوزرا، رئیس د زندانو رئیس، ریاستونه د استخبارات، قمندان صاحب امنیه او آمرین دی. او زه شخصا چې کوم چا سره د دولت سره مخامخ شویم ډېرې حرمت کړي دي، کور ودان او واقعا احترام کړي دي او زموږ خبرې منلې دي. مونږ خو ورنه راضي یو او خدای د دوی نه راضي شي. د اسلامي امارت نه غوښتنه څه ده تر څو مسلکي کادرونو ته په اداراتو کې ځای ورکړي؟ د دولت نه ما خو بار پیشنهاد کړي دي چې هغه افسران، جنرالان، هغه نظامیان چې تجربه لري، هغه څوک چې متخصص دي، هغه څوک چې په تعلیم و تربیه بخشو کې، په اپراسیون کې، په شعباتو کې، په مالی برخو کې، یعنی په روزنه کې، په حربي ښوونځي کې، په حربي پوهنتون کې، په ټولو بخشو کې چې تجربه لري، د ده د تجربه نه باید کار واخیستل شي او د ده نه باید استفاده وشي تر څو چې دغه نظام په خپو ودرېږي. په پخواني نظام کې امنیت نه ټینګېده، د غلو د اختطافګرو مخه نه نیول کېده. دا چې اوس دغه حالت رامنځته شوی چې اختطاف نشته، غلا نشته او سرتاسري امن دی، د دوی راز په څه کې وینئ تاسې؟ تاسو ته معلوم ده چې ما خو مخکې مرز وکړ که کار اهل کار ته ونه سپارل شي هغه کار تر مخ نه ځي. څه وخت چې کار اهل کار ته وسپارل شو امنیت هم راځي او دغه فساد جرایم هم کته نه ځي. اوس چې فساد او جرایم کته شوی ده او جنگ نشته، د یو سړي په لاس ده، یعنی مشترک نه ده او امر یو ده، قانون یو ده، اتفاق یو ده، په دې کې کامیابي ده. نو پخوا خو تاسو لیدل چې یو وزیر د بل وزیر په خوله نه کول، حتی د رئیس جمهور په خوله څوک نه کول، فرمان صادرېدل، فرمان هماغسې پاتې کېدل. یا هغه څوک چې قطعا تحصیل و تعلیم نه درلود په هغه بخش، په هغه وظایفو ګمارل شوي وو، هماغه و چې ناکامي خو د بېسوادي نه راځي، د ناپوهي نه راځي، د بې تجربګي نه راځي، د بې اتفاقي نه راځي. ناکامي خو په افغانستان کې په دې راغی چې هر څوک تجربه نه درلود، بعضې خلک بس په واسطه او په رابطه دوه پاسپورته خلکو راغلي وو، بېرته لاړ هغه. په اوسنیو شرایطو کې د ځوانانو مسؤلیت څه دی؟ هغوی ته څه ویل او پیغام لري؟ اصلا حکومت و پاچاهي د ځوانان ده. دغه ځوانان ده چې د دې ځوانانو نه هم وزیر جوړیږي، هم پروفیسر، هم متخصص. آینده د دې وطن د ځوان دی. ځوان باید تحصیل وکړي، تعلیم وکړي او تجربه ترلاسه کړي تر څو دغه وطن آباد شي.
جنرال صاحب محترمه دا څه چې ما پوښتنه نه وي کړې او ته ویل غواړې مهرباني کامرین په خدمت کې. بس زما عرض دا دی چې خدای دې دا وطن آباد کی، آرامي راوړي، صلح راوړي، یو موټی شو په دې وطن کې چې دغه زمونږ وطن هم آباد شي او دغه نامبدي نه خلاص شو او دنیا په هر طریق چې کېږي باید دا وطن په رسمیت وپېژني او لاس په لاس مختلف شو. جنرال صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او په مرکه کې مو ګډون وکړ. ډیره مننه، تشکر، الله دې وساته. مننه. کور ودان. د واک تلویزیون درنو لیدونکو زموږ ځانګړې مرکه هم دومره وه. تر بیا مال عمل شه ښې چارې.